د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو د قانون او د دې قانون د نه نافذېدو په اړه له څرګندونو وروسته نن د ولسي جرګې له لوري استهزاء سو. د اطلاعات او کلتور وزیر ویلي و چې د رسنیو قانون د بهرنیانو تر فشار لاندې تصویب سوی دی او تر اوسه دغه قانون هغه ته نه دی سپارل سوی. ما قانون از یکی از سایت‌ها یکی از رسانه‌ها گرفتیم. بنابراین من نمیدانم که پرسانازی چطور از من میشه که ما یک قانون عملی نکردیم. قانون در جریده رسمی نشر نشده که با نشر شدن در جریده رسمی واجب التأمین میشه و باید به او عمل شود. ښاغلی خرم تل د رسنیو د قانون په اړه د بهرنیو پر فشارونو ټینګار کوي. مسئول اتحادیه اروپا فرانسیس وندرل بود و مراتب با همه سفیرای اروپایی و اینا آمده در دفتر ما شیشته و گفته که 60 و چند میلیون یورو ما برای شما میدیم، شما ای را بکنین او را بکنین، در قانون ایتور بکنین او ایتور بکنین. کتاسې د ټولو سوالو په جواب کې لکه څنګه چې یو سناتور صاحب ته تاسې وویلې چې تاسې ما څخه د یو نخود ارزښت نه لرئ، که دا ستاسې جواب یې او یا دا چې قصې مفت از آزادی بیان، نو من بیا چوپ یو هیڅ هم ستاسو نه نبرد. د ولسي جرګې نننۍ غونډه په داسې حال کې چې په بې نظمۍ سره روانه وه له هغې وروسته کړکېچنه شوه چې نجیبې شریف وغوښتل د اطلاعات او کلتور د وزیر په اړه خپل نظر څرګند کړي. قانون رسانه‌ها وزیر اطلاعات فرهنگ کشور قانون عرض میشه تقریبا 20 دقیقه بیش فاصله هم نباشه. قانون هم اصلا باید شما نظارتش کنید. میگید ما یک سایت خارجی قانون گرفتم با ویلا چقدر شما زحمت دادید خودتون که سایت خارجی قانون گرفتید. یو اداره سخت سره ایجاد شده د اسلام ملک ده چې هغه اداره امر بالمعروف او نهی علی المنکر وي. ګورې دې ته د تعریف بڼه مه ورکوئ. موږ مسلمانان هر شبکه هر مطبوعات خلاف د شریعت قرآن محمدی یو موضوع پخشی باید پختنه کې وشي. خوابات است که اگر در این مقطع ما همین قانون رو تطبیق نکنیم و رسانه ها مخصوصا رسانه های دولتی را ما نتوانیم استقلالش برش بدیم، ما را پروگرام های تلویزیون گاه به یاد پروگرام های تلویزیون آقای کریموف و ترکمنباشی اندازیم. ما باید تلویزیون مستقل بسازیم ورنه انتخابات مردم افغانستان توقع دارد که انتخابات مشروع باشه. توسط زمین تلویزیون و رادیو مسئولیتش زیر سوال خواهد رفت. جناب و من شخص وزیر را تایید میکنم باید مقاومت بکنن یا اجراءات سالم بکنن یا پیش از استیضاح استعفا بدن. اسناد اساسی سبا میتونن این را ببینن. وزیر در کل جامعه فساد اخلاقی اشاره میکنن که مطبوعات را به اصطلاح پراکنده ساخته اما از اداره خودشان بیخبر هستند. این یک مورد. مورد دیگر راجع به قراردادهایی است که وزارت داخله امضا کرده. جناب محترم وکیل صاحبا اطلاع داریم که هر قراردادی اگر مبلغش بالای 5 لک افغانی میشه باید به داوطلبی بره. پیش ما اسنادی هست که تقریبا 5-6 مورد به یک شرکت واگذار شده و مبالغش هم خدمتتون میخوانم که 4,93,000 یکیش هست، 4,97,000 یکی دیگهش هست، یعنی هیچ کدام به 5 لک نمیرسه و این جای سوال است برای ما و شما. له هغې وروسته چې د اطلاعات او کلتور وزیر ونسو کولی د ولسي جرګې غړو ته قناعت ورکړي، په 1 مخالفو او 52 موافقو رایې سره یې پریکړه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د وزیر په هکله رایګیري وسي. خو کله چې د رایګیرۍ مسله مطرح سوه یو شمېر استازي د غونډې له ځایه ووتل. په پای کې پریکړه وسوه چې د ولسي جرګې په راتلونکې ناسته کې د اطلاعات او کلتور د وزیر په اړه رایګیري وسي. که څه هم ډېری استازي د اطلاعات او کلتور د وزیر ځوابونه د قناعت وړ نه بولي، آیا د اطلاعات او کلتور وزیر به یو ځل بیا د ولسي جرګې له استازو رایه ترلاسه کړي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د دوشنبې په ورځ به یې ځواب ورته وموندل سي.